الحكيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق أمواله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين صدق الله مولانا العظيم. درود الشريف واحد. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى سيدنا ونبينا محمد وبارك وسلم. زما عزت مند مشرانو دی آیتونو کې او دی تیرو کې او ورپسې کې د مال د خرج کولو او د ګټلو او د ریاکارۍ او د فقیر د تکلیف د رسولو بیان دی. مخکې دا تېره شوې وه چې سړی د خدای په نوم څه ورکړي یو په 700 د هغې نه زیات یې بدلی، خو 3 شرطه دي پکې. اول دا چې څه ورکوي دا حلال حرام خدای نه قبلی. دویم دا چې سنتو مطابق غلط ځایونو کې ونه لګي. دا د کرکټیانو لوبه ده او دا د ډانسیان دا روان دي او دا ثقافتي طایفه ده. نه، د خدای د دین په خدمت کې د فقیرانو د همدردۍ په سلسله کې رشته دارانو سره صله رحمۍ کې ورکړي. دریم دا چې خالص د خدای په نوم ورکړي، ریاکاري او شهرت یې مقصود نه وي. چې چاله ورکوي هغه ته تکلیف نه رسوي، هغه باندې احسان جتاوی نه. دی آیتونو کې دا مسله ذکر کیږي چې مسلمانانو خپل د خدای په نوم چې څه ورکړی هغه خرابوی مه په احسان جتاولو سره او په تکلیف رسولو سره. که چا له هم څه ورکړي احسان پرې مه کوئ، احسان سره ټوله صدقه ختم شي. تکلیف ورته مه رسوئ چې ویې رټئ او یا ورته کنځلو کې او یا څه بل څه الفاظ ووایئ. ځکه که د سړي ایمان وي په خدای او په یقین نو ستا ورکړه خو خدای نه ده، دا فقیر خو یو واسطه دی. نو چې خدای نه ورکې او د خدای نه د ثواب امید لرې نو دې سړي ته تکلیف ولې راسوي؟ بلکې د دواړو جهانو سردار وایي چې دا چا له ورکوي نو دا د خدای په ید کې د خدای په لاس او قدرت کې د دې فقیر نه مخکې پروزي. نو تکلیف به چاته نه رسوئ، ایذا به نه کوئ، احسان به پرې نه کوئ. خدای وایي د احسان او د تکلیف رسولو داسې مثال چې په خدای عقیده ني او په آخرت یقین ني، داسې مثال دی لکه یو مین کاڼی په هغې لږه خاوره پرته وي، په هغه خاورو کې څه شینکي شوي او په هغې تیز باران وشي، هغه خاوره ترې والوځوي او شینکي ترې لاړه شي. دا د چا خوښه ده؟ نو که سړی بظاهر د خدای په نوم ورکړو کې خو په ثواب یقین ني، ریاکاري کوي. ځکه ریاکاري په خپله علامه د دې ده چې د ده په ثواب عقیده نشته او په آخرت یې پوره یقین نشته. نو داسې مثال دی لکه په کاڼي چې باران وشي او کاڼي مین پاتې شي او هر څه ترې لاړ شي.
خدای پاک وایي ایود احدکم ان تکون له جنة من نخیل وعناب له فيها من كل ثمر تجري من تحت الانهار وله في كل ثمر من كل ثمرات واصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فاصابها يسار في نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. دا داسې سړي چې ریاکار وي او د شهرت د پاره ورکول غواړي، د خدای اخلاص او ثواب باندې یقیني نو دا د چا خوښه ده. د مثال د داسې بوډا سړي دی چې د هغه باغونه وي د قجورو او د انګورو، هغې کې نهرونه بهږي او دی بوډا وي او ماشومان بال بچم ورته ناست دي، په هغې باندې بوړبوړقې د اور راشي او ټول باغ وله وسوځوي. نو دا د چا خوښه ده؟ خدای داسې ښکلی مثال وایي چې عام خلک پې پوهېږي او د عربو ورسره واسطه وه. د عربو باغونه به د قجورو پکې به انګورو او هلته سیلی هم راځي کله. نو خدای وایي د سړي باغ وي دی بوډی بوډا ځکه یادوي چې ځوان وي نو خو سړی به دا ووایي که باغ یې وسوځي ځان له به بل څه کار وکړي، د بل څه کار هم نه دی. او بیا که سړی ځان لري نو یو سر د غر په سر که یو سړی وي ځکه دا مال ملار نو زما څه دومره غني خو ماشومان ورته ناست دي، بال بچي د هغې ذموارین په سر وي او ماشومان بال بچي غټ هم ني. که غټ بال بچي نو سړی وي که باغ مې وسوځېد دا زامن براله او دا بال بچ براله پیسې پیدا کړي. یو د باغ مالک یو بوډۍ همدغې باغ ته ناست دی سره د بال بچ نه هغه هم کمزوري، په دې باغ باندې بوړبوړقی راشي باغ والا ټول وسوځوي. نو دا د چا خوښه ده؟ دغه شان که د خدای په نوم څوک ورکړي او دې ریاکارۍ په غرض ورکړي یا احسان پې کوي، نو مثال یې دغه سړي دی چې بوډا دی او د باغ خاوند دی او باغ یې تاله واله شي. د قیامت په ورځ دی به د خپل عمل په امید کي چې ماله به ډېر فایده راکړي، خو ده چونکې ریاکاري کړي د خدای په نوم یې نه ورکړی نو هغه هر څه عمل به لاړ شي. لکه د بوډا سړي چې باغ وسوځي هلته به یې نه زامن پکار شي او نه به د ده دا باغونه پکار شي. ومثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل جنة بربة اصابها وابل فاتت اكلها ضعفين فان لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. چې څوک د خدای په نوم ورکوي او عقیدې په خدای او په ثواب وي نو د ده مثال د ده د دې ورکولو او د دې مثال یې داسې دی لکه یو باغ په اوچته او خوږه ځمکه یي باغ، هغه باغ باندې باران هم شي په خپل وخت کې نو د هغې آمدن دوچند شي، خو داسې خوږه ځمکه یي او تر و تازه علاقه یي که باران پې ونه شي نو پشم هم وله کافي کېږي. فإن لم يصبها وابل فطل، که باران پې ونه شي نو پشم باندې هم کار کېږي. نو د نیک سړي او چې د خدای په نوم ورکوي او د ثواب امید یې مثال یې د د باغ د خاوند دی چې باغ یې په خوږه ځمکه کې په اوچت ځای کې ښکلې هوا وي او په هغې باران هم وشي او باغ دوچند میوې وکړي د توقع نه زیات. که باران پې ونه شي نو شبنم دا د هر چا خوښه. نو خدای پاک وایي د دې مثالونو په ذریعه چې زه تاسو په یول غواړم د خدای په دې مثالونو کې د خدای د قدرت په نښانو کې فکر وکړئ. ګوره چې د څه ورکوئ چې د خدای په نوم ورکوئ ریاکاري پکې رانه شي. مال په پټه ورکول ښه دي که څرګنده؟ نو څه عالمان وایي په پټه ښه دی، څوک وایي په څرګنده ښه دی، خو حالات مختلف وي د سړي. که زکات وي او ته په نه ورکولو بدنامېږي نو په څرګنده ښه دی، یا نفلي خیرات وي
حسطانیت پکې دی چې خلق شروع کی د خلقو تیزول له مقصدی نو تعالی به خدای ثواب درکې. خدای پاک وی ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. که په څرګنده ورکې نو هم ټیک ده، خو که په پټه ورکړه فقیرانو له نو دا ډېره ښه ده. نو په نفلي کې په ټول غوره دی او په فرضي کې څرګندول غوره دی. خو کله نیت ته راجع وي نفلي م څرګند ښي چې مقصد دی دی چې زه دا شروع کوم چې دا خلک مې شروع کړي، او کني که دغه د مقصد نه نه بیا په پټه ښه. حضور پاک یو ښکلی بیان کړی دی. پخوانو زمانو کې یو سړی نو پیسې او حساب ورسره د خدای په نوم یې چاله ورکول غوښتل. خو ته وایې چې نه ما وپېژني، ځکه چې څوک چاله ورکړي او ویې پېژني بیا ورسره څوارلس هغه فقیر ورته سلامونه کوي، نو سړي ثواب کله دغه پکې راځي. اگر چې د تقاضا نه نو ثواب کې کمی نه راځي. خو بعضې خلک د دې نه هم ځان ساتي چې سال نه ماته ستړي مشي نه کوي یا راته اوچتېږي کیني نه. نو دې روانو داسې ورسره ګوتې ده د پیسو ډکه. یو سړی روانو د مخې ته ورته ورغورځو په تیاره کې، هغه اوچت کړ. سال له هغه خلکو ته وایي چې بېګاه خو ما یو شی مونځې دی او ډېر دې خو دا پېښ شو چې دا خو زما هغه ورکړه وه، خو دا سړی غلا له روان. نو دی وایي خدایه ما خو صدقه ورکوله نیک سړي له او په نیک خیال، ستا فیصله داسې شوه چې غل واغېسته، ستا په فیصله زه راضي. سال له نوره ورکوم د خدای په نوم، بیا څه ګوتې ډکه کړې او داسې زناکه څو ښځه روانه وه، مخې ته یې ورته ورغورځو، ځان یې پې پوی نه کړه. هغه ښځه یې ګوتې اوچته کړه چې چا نه به پروت وي. خو هغه ښځې کور والا د محلې خلکو هغوی ما خو دومره پیسې مونتې وي، او هغه زناکاره ښځه وه، زنا له روانه وه. دا سړی وایي زه کې چې خدا ما خو نیک بنیادم غوسته، خو ما ځان څرګندول او نه مې ترې تپوس کو. نو دا خو زناکار له لاړ. زه ستا په فیصله زه راضي، سال له به بیا ورکم چاله د خدای په نوم. ښه سړی بیا ګوتې کې پیسې تړلې دي او د شپې داسې روانو، څوک سړی ولید مخې ته یې ورته ورغورځو، ده پې ځان ناغرضه کړی، داسې نه یې غلا. سړي خو راوچته کړي چې چا نه به څه پروت وي، او ده د صدقې په نیت ورته غورځولی. چې سال نه خبر شو دا شرابي سړی و شرابو له روان. دی وایي خدایه ما خو په خپل طبیعت نیک سړی کړ او ځان مې څرګندول نه غوښتل، ستا په فیصلو راځي چې څه ته وکړه. د شپې خوب ولید، خوب کې ورته وویلی شو چې ستا د صدقې د برکته هغه غل سړی د غلا نه منع شو، او ستا د صدقې د برکته شرابي د شرابو نه منع شو، او ستا د صدقې د برکته زناکاره ښځه د زنا نه منع شو. هغې زړه کې دا وی چې خدا زه زنا له روان یم او داسې د خدای نیکان بندګان شته چې د خدای په نوم ورکړه کوي او د خدای نه یېرېږي او ریاکاري نه خوښوي، نو زه ولې دا کار وکړم؟ ما له خدای دومره پیسې راکړه. غل غلا له روان هغه وی د خدای داسې نیکان بندګان شته چې د خدای په نوم ورکړه کوي او څوک په ځان څوک پوهېږم نه، او زه غلا کوم، غلا نه دې زما توبه بل هم دغه شان توبه وکړه. نو د خوشحاله شو چې دغه شان ستا په دې ورکړه، زناکار د زنا نه بچ شو، غل د غلا نه بچ شو،
او هغه شرابي د شرابونه بس. نو که سړي نیت پکې وي خدای وایي که په پټه ورکوې نو زکات په څرګنده ښي چې محلې فقیرانې د هغې به تمه خپلوالان دي غریبانان دي ورکړه. او که نفلي خیراتي پیسې وي هغه په ټول ښه دي چې اړو پې سپي نه شي. او که ستا مقصد ریاکاري نه وي خدای د نیت نه خبر دی. ستا مقصد دا دی چې دې سړي سره نور خلک مې امداد وکړي، زه دا نیک کار شروع کوم، یو جماعت جوړېږي ته وایې زه د ټولو نه مخکې ورکوم، زما نوم مخکې ولیکې چې ما خدای پاک په ړومبو صفونو کې راوري او دا نور خلک هم راپسې شروع کړي. نو خدای دواړه وایي. بیا خدای پاک فرمایي یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه الا ان تغمضوا فيه والله غني حليم. اے مسلمانان د دو قسم مالونه ورکول کوي. اول چې کوم ګټلی وي تجارت کوي سړی مزدوري کوي، دویم چې خدای پاک د زرغونې په واسطه درکړي، باغونه دي وشي پټي دي وشي د دې نه ورکوي. خو چې ورکوي هغه مخکې بیان شو چې حلال مال به ردي شي به نه ورکوي. داسې ردي مه ورکوي چې تی د بل نه نالې بغیر د چشم پوشان. خدای خو بې پروا بادشاه دی او خدای د لوی حلم خاوند دی. د خدای په نوم داس خاص شی ولې ورکوي؟ بعضې خلک زمینداري هغې هغه چې زکات ورکوي د دانو امام له یا بل غریب له هغه رشتلې ورکوي. هلکه دا رشتلې به د چا نه ته والې په خپله. بعضې خلکو کرنګل اسخا شي یا زوړ شي وایي زه سلی تویوې چې خو چاله بیا ورکوې. نه داسې کار مه کوه. ټیک ده په دې نیت مه ورکوه، خو که ته پوهېږې چې زما جامه زړه شوې ده زه یې خو نه اغوندم، خو د بل مسکین په کار راځي او هغه پې خوشحالېږي، په دې وجه نه چې خرابه د ډیران د غورځو ده نو چاله به یې ورکړه. نه دا به په کار راشي. یو سړي په نوي شي په توفیق کې نه نو مستعملې جامې هم ورکوي. د سړي د واره ډېرې نګلې په توفیق کې نه چې زیاتي شي در نه هم ورکوي. خو دا نه چې څښا شي او د غورځېدو شي. دا طالبان وایي ملیانه وایي پخوا خو به دې جماعتونو کې وظیفې غوستې. یو وړي جینۍ طالبانو له دا کټوی کې ماسته راوړل. دا طالب خوش طبیعت و وی تاسو خو چرته دا کار نه کوئ ماسته م راغله ویره وی دا سپي جوټه کړي نو نیا مې وی چې تویوې نو د دې په ځای طالبانو له نا طالب هم په قار شو دا کټوی اوچته کړه هلته یې ور وغورځول. نا جینۍ په ژړا شوه وی زما د نیا د میتیازو کټوی دې ماته کړه. زه یم چې سړي عقیده مضبوطه وي او د خدای په وعدو او د خدای په ثوابونو نو هغه ته ورکول اساني او دا سړي چې ډېر شومي یا د ورکولو په باب کې سختي او یا ردي شي خیرات کوي د ده د خدای په ذات د خدای په ورکړه د خدای په ښکلي صفتونو او د قیامت په راتلو او په بدل عقیده ډنګاډول که د سړي دا یقین وي چې خدای ویلی دی چې زه به یو په لس ورکوم په ادا درجه کې او یو په 200 ورکوم او د هغې نه هم زیاتوم نو سړی په بینک کې پیسې ږدي په دې نیت چې پیسې مې ډېرې شي نو د خدای په بینک کې ده د خدای په ذات عقیده ولا نو خدای وایي ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه الا ان تغمضوا فيه. ګنده شی مه ورکړه د خدای په نوم ته د بل نه نالې او د خدای په نوم یې ورکړه. نو خدای د دې احکام بیان کړي
درود شریف ووایه. چاوی زما ماما وفات شوی دی او ماشومان یې دي او هغه د زکات مستحق دي او هغې سره زما د مور پلار نانا هغه موسیږي، نو زکات زما کیږي که نه؟ تا هغه ماما بچو له ورکوه، نو که هغه نیکه دې خوري خو د هغې سره به خوري، نیکه باندې نه کیږي زکات، خو د ماما په بچو کیږي. ماما بچو له ورکوه یا نیکه له ورکوه، بابا دا مې د دې ماما به بچو خرچ کوه، بس هغه پیشه و خرچ یې پیشه. نیکه له به برای راست نه ورکوې چې دا ستا، ورته بابا دا مې د دې ماما په زامنو خرچ کوه یا د دوی دپاره یې زه در کوم. چاوی ما خوب کې 3 ورځې تبلیغ کې تلم، خو خوب مې ولیدل چې د حرم شریف ته تلم. داسې خوب چې سړی ویني خدای پاک یې رښتیا کړی، که چا خوب کې حج ولیده یا خوب کې بیت الله شریف لیدله یا خوب کې د حضور پاک روضه مبارکه ولیدله، نو امید دی چې خدای پاک به یې بوتلی کړي انشاءالله. باقي خوب څه دلیل نه قطعي، خو د امید درجه ده. چاوی ما خوب کې لیدلی چې د اصحاب کهف لوښی دی او په هغه کې یو بس کمه، داسې معلومېږي چې خدای به عمر ډېر درکړي او د نیکانو صحبت به درته میلو شي. چاوی د سبا مونځ رانه روزانه قضا کېږي، نو زه څه وکړم؟ کوشش دا که ډوډۍ خو درنه نه قضا کېږي، مونځ درنه ولې قضا کېږي؟ سړی ټیک ته انسان دی، بیمار شي ستړي، دا دې علاج دا چې وختي وده کېږه او د شپې ټلویزیون ته ناوخته پورې مه کښېنه. د حضور پاک حکم دا دی چې ماسخوتن نه پس زر وده کېږي، بس خبرې مه کوه بغیر د میلمه نه یا د علم د خبرو نه یا د کور والو سره، یا سړی مسافری او په سفر روانه. باقي خبرې بند، ماسخوتن ډوډۍ د مانځه نه مخکې خورئ او مونځ وروسته کوئ وده کېږي. ټیک ته که کتاب کتل درته پاتې نو خیر. ډاکټران هم وایي چې ډوډۍ پسې متصل وده کېدل ښه نه، ساعت پکې وقفه پکار ده چې د هضم شروع شي. نو ډوډۍ د ماسخوتن او ماښام منځ کې د حضور پاک زمانه کې او صحابه زمانه کې د هغې خو داسې ژوند و لکه د مجاهدینو. نو سهار د نور راختېدو نه پس به یې څه معمولي شی وخوړ او بیا به یې د مازدیګر نه پس د ماښام نه مخکې یا د ماښام نه پس متصل څه شی به یې وخوړ. دا طریقې اکثر وزیرستان کې دي. که وزیرستان ته لاړې نو د وزیرستان قبایل سهار چې او سره څه ډوډۍ موډۍ وخوري به ځي خپلو کارونو ده او بیا مازدیګر د ماښام نه لږ مخکې ډوډۍ وخوري بیا ځي وده کېږي یا مونځو کې. نو دا مونځ قضا کېدل د دې وجې نه چې دی ناوخته پورې ویښي حساب کتاب کوي. ولې ځان پریشانه کوې؟ دا وخته وده کېږي. د انسان چې مونځ ته ودرېږي نو دی دا تصور وکړي چې زه د خدای ذات ته ولاړ یم او خدای پاک زما هر څه اوري او زما د دې کلمو جواب ماله راکوي. دا حضور پاک ویلی دی چې سړی الحمدلله رب العالمین وایي مالک یوم الدین پورې خدای پاک وایي دی بنده زما صفت وکړه، دا زما په حق شوه. بیا وایي ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدای ستا عبادت کوو ستا نه امداد غواړو. وایي دا زما او د بنده په منځ کې ده، عبادت یې زما دی او امداد غوښتل د هغه کار دی زما نه. بیا وایي اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین، وایي دا هغه کلمې دي چې دی ځان دپاره دی او ما نه دعا غواړي چې بنده څه سوال وکړه زه به یې پوره کوم. نو دا مونځ په خپل حقیقت کې خبرې دي،
سړی به دا تصور کوي چې زه د خدای دربار کې ولاړ یم او خدای پاک زه چې څه کوم هغه ویني، نو په عاجزۍ به ولاړ یې، ځان به بې ضرورته نه ګرئ، نه به سپیمو کې لاس وی، نه به په سر کې لاس وی، نه به جامې برابرئ. سړی خدای ته په عاجزۍ ولاړ یې خو په حضور ولاړ یې. دا چې څوک مونځ کې ډېر خوځي، لاسونه اړئ راړئ، سپیمو خلو کې لاس وی، ګیره کې او په سر کې او جامې برابرئ، د حضور د زړه نه دی همداسې ولاړ یې بېادبه شه. چاوی سړی د سبا مونځ نه کړی او سورت یاسین شروع کی، نو دته به سورت یاسین ثواب ورکي که نه؟ سورت یاسین لوستل ثواب دی، نفل دی، او مونځ کول فرض دی. د یاسین سورت ثواب خو به خو دی صح مجرم دی چې فرض مونځ یې ولې پرېښود. دا قمقل شیخ دی، فرض پرېږدي او نفلونو پسې ځي. اول فرض ادا که، که سورت یاسین مقدر ته میلاو شه ډېره ښه ثواب دی، او که مقدر ته میلاو نه شه خدای درنه د هغې تپوس نه کوي، فرضو به درنه تپوس کوي. که چا ځان په زور انزال وکړه نو قضا به راوړي، په شهوت انزال وکړي، یا ښځه ښکلی یا ورسره ملاست خو خالص نزدېکت یې نه کړی او انزال یې وشو، ډسچارج شو، نو یو قضا پې لازمه ده، روجه یې ماته شو چې قصدن ځان دا کړي. او که سړي دې خوب کې ولیدل نو د خوب په لیدو روجه نه ماتېږي او قضا پې نه راځي. چاوی زما ټبر د 2 میاشتو امیدواره ده، خو داسې بیماري پې راله چې هغې دپاره دا ضرور ده چې امید یې لر شي. نو که داسې مسلمانان ډاکټران او حکیمان ووایي نو 3 میاشتو 18 ورځو پورې اجازت شته. که د ښځې ژوند ته خطره وي، بیماري خطرناکه یا زیړی پې راشي چې د هغې علاج بغیر د دې حمل د اسقاط ته رواني، نو 3 میاشتو 18 ورځو پورې کولی شي. ځکه دې پورې انسان دغه چې دی غوښه هغې کې روح نه پکوالی شوی، نو د اوبو مثال یې دی، د وینې مثال یې دی، د تشې غوښې مثال یې دی. نو که سړی ځان نه وینه وباسي، امتیاز یې وباسي، نو په هغې ګناهګار نه دی چې ضرورت دپاره یې. خو چې انسان جمدي شي نو بیا د ډېرې مجبورۍ نه بغیر بنده ده. جرنیټر وایي په جومات کې نشته، نو که جرنیټر انتظام هم وکړه خلکو ته ووایه نو ښه به خلک په خپله حاضر دی، جرنیټر یې وکړو نو ښه به خدای پاک دې توفیق ورکړي. چاوی د جمعې د چوټۍ ختمېدو کې یو دا فایده شوه چې خلک جمعې مانځله راځي ډېره، ځکه نوکری وي. دې کې شک نشته چې دا فایده خو ده چې د ښاریو جوماتونه آباد شي او دفتري خلک راځي. خو جمعه د اسلام یو نښه ده، که دوی دلته مونځونه کړي نو کلو کې به کوي، جمعه پرېښودل خو نشته. خو د انګریزانو دا نښه اتوار دا هم نه ده خوښه. ټیک ته بیا بیا د زیارت پرس چوټي کړې وه، د ګل پرس بیا یې کړې وه. جمعه د اسلام نښه ده. څه کار پرېښودل په شریعت کې چوټي کول ضروري نه دی، خو خامخا که سړی چوټي کوي نو د اسلام د یو نښې. جمعه د اختر ورځ ده په شریعت کې، د عبادت ورځ ده په شریعت کې، نو د هغې عزت او د اسلام یو نښه پکار ده. دا دوی د اسلام نښه ختم کړه، ورته ویلې ده. دا زمونږ حاکمان دا د جمعې دپاره نه کوي. ټیک ته جمعه خو ډېره مونږ پې خوشحاله یو چې جمعه کې خلک زیات وي، خو دوی د انګریزانو د خوشحالولو دپاره کوي چې امریکا رانه خوشحاله شي، برطانیه رانه خوشحاله شي، انګریزان رانه خوشحاله شي. د جمعې د مصلحت دپاره نه کوي چې خلک جمعه دې ډېره وکړي، کنې نور کارونه نشته. وی برانډي شراب ته زما خیال ده
بعض ماشومانو ته خلک نمونیا کې ورکوي، نو که بغیر د دې نه علاج ممکن پاتې نشي، یو مجبوری وي او مسلمان ډاکټر وایي نو به د ضرورت مطابق ورکول شي، خو که نور علاجونه وي دا به نه استعمالوي. څوک رمضان کې وفات شي نو جنتی به یې که نه، امید دی چې مسلمان یې خدای پاک به جنت ته بوځي او د عذاب قبر د معاف کېدو وعده راغلی ده. خو کله هغې سره بعضې شرطونه وي، د پردي مالونه خوړلي، پردي څیزونه ورسره، دا مسله ده. خدای خو خپل حق معاف کوي، خو پردی حق معاف کېدل ډېر ګران دی. رشته ده چې شداد کافر یو جنت جوړ کړو او خدای غایب او په څلور واړو خلفاو راشدینو کې یو کس غلیدلی دی. دا ټول دروغ دی. زه یو ځل دریابي جز کې روانو، نو یمن علاقې ته عدن ته نږدې شو دریابي جز. نو شپږو ورځې مې وچه ځمکه نه وه لیدلې، نو د یو سړي مخکې سمندر تاسو عام لیدلی نه دی، هغه ډېر ناشنا شي. نو دا چې مې ولیده غرونه لرې، نو خوشحاله شم چې وچه مې ولیدله. نو یو پښتون د سوات یو مزدور و په هغه جس کې ما ته وایي دغه جس دغه غر چې دی په دې د شدا دغه جنت عدن د ښار نوم دی. نو دا ټول دروغ خبرې دي. خدای د شداد بسي او د هغه باغ بسي. او پخوا زمانه کې وسایل ډېر و، کوس ډېر دي. پخوا بس د خټو آبادی او عربو کې د دې عربو بادشاه پلار قلا له زه ورغلی، دا موجوده چې دی په ریاض کې د خټو قلا ده لکه زمونږ د قبایلو د ملکانو. نو دا خو غریبانانو، نو دا فرضي خبرې دي. شداد په قرآن شریف کې نوم نه دی، سبعا شداده. خدای وایي اوه حصې د ځمکې ما مضبوطې پیدا کړې وي. نو شدید سخت ته وایي. دا شداد فرضي نوم دی، نه جنت شته او نه باغونه شته او نه خدای غایب کړي دي. که څوک تیر شوي خدای به هلاک کړي. نو دا د دې پښتو د قصو په کتابونو کې دا زړې ښځې ځوته وي. چاوی چې حضرت بلال صاحب ته چې مؤذن و چا ورته وي اذان کې د غلطي ده، نو هغه اذان نه وی. نو د سبا په اذان دپاره چې مقرر نو سبا کېده نه، دا فرضي خبرې دي. دروغ دی. نکریز استعمالول په سر کې او په ګیره کې خیر دی. ګیره هر قسمه رنګ روان دی، خو بغیر د خالص تور نه. که زیړی، که نسواري کوي، که خړی، که ګولډن کوي، خو خالصه توره بنده ده. توره دو وختو کې روان ده. اول دا چې جهاد موقع او خلک جهاد لځي، نو ته پې کافر یارې او ګیره ورته توره کړي، ځکه د بوډا سړي نه څوک یېرېږي چې ته پکې خو طاقت نشته. دویم دا چې سړی مشر یو ځوانه ښځې کړي، نو خپلې ښځې ته ځان ډولې کول دا هم روا ده په شریعت کې. د ښځې هم ښکلې خاوند خوښي لکه د سړي چې ښکلې ښځه خوښوي. نو که دې بوډا وي سپینګیرې او ښځه یې ځوانه کړي، نو ځان ورته تورولی شي ګیره، یا جهاد یې نو ګیره تورولی شي. بغیر د دې دو خبرو نه ګیره تورول، سر تورول بند دي. او نکریزې روا دي. نکریزو کې فایده هم نه طبي. چاوی بعضې ښځې وایي چې کومو جامو کې بیماري ښځه تېره کړي دا به ټولې وینځي. نه، دا حکم نشته. که جامو باندې څه پلیتیني پرته پاکې دي. د بیمارې ښځې په دې خاص ورځو کې خوله پاکه ده، بدن یې پاک دی. که یو جنوب سړی سملي او خوله پې راشي او خوله پې لاړ شي، نو جامه یې پاکه ده. که ښځې سره سړی ملاستي او خولې پې راشي، نو د داسې سړي خوله پاکه وي. نو د بیمارې ښځې جامې وینځل ضروري دی. یو بیبي وایي زمونږ مور عایشه بیبي چې یو جامه به وه زمونږه، په هغې کې به بیماري م راتله او پاکي به م راتله. که چېرته به څه داغ ماغ هم پې د وینې ولیده، هغه به م وینځه، په هغې کې به مونځ کوه.
یو بیبی نه یو صحابي تپوس کوي چې حضور پاک پاک جامو کې مونځ کړی دی چې کم کې مملاستو تاسو سره وی او معلم یر فیه هذا هغې کې بس پلیتې نه خنوه نو مونځ یې پکې کړی دی نو که سړی یو جامو کې بیبي سره ملاست دی هغې څه پلیتي نی نو خیر دی خوله پاکه ده که د کافر یم لا پاتې مسلمان یو کور کې شریک رونه یو پلار وي او یو ورور په پټه جیب کې پیسې ته اچوي وي دا جرم دی که نه دی ولې نه دی جرم دی خو ټولو سره شریک دی نو دا خو غلا ده یو سړي کور کې پیسې ومونته او دته دا پته چې دا د فلانکي نه پروت وي خو د پلار مې دی د ورور مې دی او دی والي هغې ته غږ نه کوي وایي دا جرم دی که نه او جرم دی دی خو غلا کوي که یو سړي کنه پارې پرتې وي د قرآن شریف یا جماعت کې زه پوره دغه نه خو خښې دي کې په خاورو کې دا بې عزتي نه ده پاک ځای کې دی خښې کې د قرآن شریف زړې پاڼې یا دا زاړه قرآن شریفونه په دریاب کې مه غورځوئ ځکه دا دریابونو لښتي روان شوي لښتي پټو ته ځي نو بیا بې عزته کېږي هغې کې ډېران پروت وي د هغې په نسبت دا ښه ده چې خاورو کې خښ کړئ پاکه سپکه کړي د قرآن شریف د پاسه به د درود شریف کتاب نږدې هر قسمه درود شي ځکه درود شریف ټیک ته عبادت دی او د حضور پاک ښکلی نوم دی خو قرآن شریف ته یې خو درجه نه رسي که قرآن شریف خو د خدای کلام دی اما د ټولو د پاسه چاوی بعض خلق وی چې د ګیرې والا غلی که دی وی دا خو سخت جرم دی ګیره خو سړي ته غلا نه ښایي او غل به ګیره پرېښي دا غل دی ګیره پرېښې ده ځکه غل چې غلا کوي نو هغه د نیکۍ په جامه کې کوي د اعتماد په جامه کې کوي ښه غټ پړکې به یې والي سوچه ګیره به یې را به شي جومات له او د بل سپلی به یوسي نو غلا خو ګیره خو سړي ته غلا نه ښایي ګیره خو ښکلی عمل دی د ده غلا په خپل طبیعت کې ده طبیعت یې خراب دی که دا سړی ګیره وخوري نو هم به غلا کوي که څوک قصدن د جمعې لمونځ نه کوي نو خو ډېر سخت مجرم دی او حضور پاک وایي که چا درې جمعې پرېښودې قصدن نو په زړه باندې خدای والا تور داغ ولګوي د برخې خاوند چا ته وایي چې د چا برخه یې هغه ته وایي نو دا یې دا برخه وایي هلکه ستا دا برخه شوه زما دا برخه شوه د دې نه خو پې زیات زه نه پوهېږم د برخې خاوند چې چا سره پیسې ډېرې هغه د برخې خاوند دی چا څه ورته میلاو شو هغه د برخې خاوند وایي دا رښتیا ده چې سقاط کې د ابوبکر صدیق نه روایت راغلی دا دروغ وایي سقاطونه د حضور په زمانه کې نو فدیه شته که سړی وفات شي په هغه مونځ پاتې روژه بې پاتې نو فدیه یې ورکړه او باقي زمونږ وطن کې چې د اسقاط دی په دایرو شکل دا نه صحابه وکړی دی نه تابعینو کړی دی نه په عالم اسلام کې شته دا صرف د پښتنو علاقو کې دی او د پنجاب څه کلو کې دی نور څوک نه کوي فدیه شته که په چا په رښتیا پاتې نو وردې کړي د خدای په نوم او غاړه د مړي خلاصه کړي خاص دایرې والا جوړول شکل والا جوړول دا ضروري نه دي بعض علماء احسان کړي امت سره د یو مجرم د خلاصولو صورت یې جوړ کړي
نو دوی هغه به لازمه طریقه وګڼي هر چا سره کوي هر چا سره دا نه پکا یو سړي باندې نماز پاتې دی نو روژه نو سقاط ته ساجت که خیرات ورپسې کوي رستو کې په صحیح طریقه کې یو جماعت جوړ کې پل جوړ کې کوی جوړ کې په هغه وخت کې خاص یا بعضې ښاریان دي ښار مقبرو کې الواګان یوسي ډوډۍ یوسي یو ډوډۍ کې د ناششتي الوی ښي یا د سوجې او یو سړي له ته ورکوي دا خو چېرته نشته هر څه چې وکړو او هغه وخت کې ضروري خو نه دی خیرات بند نه دی خیرات هغې دپاره وخت مقرر کول چې دې وخت کې ثواب دی خامخا دا په شریعت کې نشته نه چې کله دې توفیق کېږي کوه خپلو مړو پسې چارې یو پلار دوی ته وي چې د پلار په مال کې د زوی برخه نشته او د زوی په مال کې د پلار برخه شته داسې نه راغله داسې راغلی دی حضور پاک وایي یو صحابي ته انت و مالک لابیکا ستا او ستا مال ستا د پلار دی یعنی پلار ستا په مال کې چې ضرورت وي د هغه تصرف کولی شي بې اجازت هم ترې راغشتي شي ځکه دا بچی هم کسب دی د پلار نو د بچي مال هغې کې پلار چې ضرورت یې رالی بغیر تپوسه دا شریعت پلار له حق ورکړه وی که یو ښځې داسې جامو کې مونځ وکړو چې بدن یې ښکاري یا ویښته ښکاري نو په دې خو ستر نه راځي مونځ یې نه کېږي د جامې د ستر دپاره دا ضرور ده چې درې خبرې پکې اول دا چې بدن نه ښکاري رنګ د بدن دویم دا چې د بدن اجزا نه نمایان کوي یو ښځې کمیس کلک اغوستی دی خو دومره هیپي ورته وي که څه شي ټیډي چې هغه سینې جدا ښکاري یا یو سړي دومره تنګ پتلون اغوستی چې سجدې ته پروزي کناټي جدا ښکاري یو کناټي جدا یو جدا بعض هندوستانیانو پرتوب دومره تنګي چې شاته ټول اسباب ښکاري نو دې باندې پرده نه راځي نه جامه به کولو وي جامه به بشره به نه ښکاري چې رنګ د سر منې ښکاره شي او ویښت نری به هم نه چې ویښته ښکاره شي چې دا درې واړه خبرې پکې نو هلې پرده پرې راځي دومره تنګ پتلون کې چې سړی شاته بلکل لکه د بربنډو ښکاري دا نه ده پکار یو سړي اودس کړي او لاړې توکي او هغې کې زیړوالی څرګند شي خیر دی په دې اودس نه ماتېږي چې وینه پکې زیاته یا د لاړو سره برابري نو هلې به اودس دوباره کوي په معمولي وینه یا په زیړ رنګ باندې اودس نه ماتېږي یو سړي په لاره یو سړی پیسې ومومي نو راغېشتل ښه دی ټیک ټک داسې وي چې هلته ضایع کېږي او د ده دا یقین دی چې که زه راوانلم نو بل سړی به یې والي هغې تشهیر نه کوي چاته اعلان نه کوي نو ته یې راواله او که داسې ځای کې وي چې دا د یقین دی چې مالک وله راځي نو راله یمه لکه یو سړی بار ته کېناسته په غنمو کې اول ته څوک بار ته ناست و تماچه ورسره پرته ده نو دا د یقین دی چې دلته به څوک راځي دا څوک نه ویني نو پرېږده هغه سړی به راځي هغه بار ته ځای ته تماچه به یوسي او که په سړک کې یو شي ومومته نو دا د یقین دی چې یاره که زه یې راوچت نه کړم خو بل څوک یېلي نو بیا یې راوچت که خو بیا به اعلان به یې کې د هغه څیز مناسب او د هغه کلي او د حالاتو مناسب که د هغې نه پس پیدا څوک نه شو نو ته که فقیر یې په خپله یې خوړی شي او که مالدار یې نو صدقه یې کړه یو سړي 3 لکه روپۍ موندي او صدقه یې کړي او مالک راغی نو ورکوي به دا خو مسله ده خطرناکه 3 لکه روپۍ موندي دي که مالک راغی ورکوي اخبار ته دې ورکړي جهاد کې
چې فرض عین نی کنه نو بغیر مور پلار د اجازت نه نشتلې یا تبردر سره بال بچتی وي د هغې خرچم ضروري ده او چې فرض عین شي جهاد لکه خدای مکه کافران د مسلمانانو په ملک حمله وکړي نو بیا به ځې بې تپوسه بیا به ښځې وځي خو دې حالاتو کې په پاکستان حمله نشته شکر دی الحمدلله نو جهاد فرض عین نه دی ټیک ته ثواب دپاره یو ځای له ځای نو خیر خو د جهاد خپل شرطونه دي چې هغې بعضې خلک قراقوري ټوپۍ په سره وي او د هغې شکل د ښځې د اندام په شان دی چې د دې ټوپۍ په سر ور څنګه دی دغه خبره خو غلطه ده چې د ښځې د اندام په شان خو ما اورېدلي دي چې بعضې قراقوري سرمنې هغه دا ګډه حلاله کړي او بچي ترې راوباسي او هغه نه سرمن وباسي نو دا لږ ظلم شان دی او که بچي شوي او بیا حلال کړي نو دغه شان دي خو قراقوري ټوپۍ جایزه ده روا ده په شکل باندې ارامېږي نه چاوې داسې ولیمش کړې د حضور پاک واده کړی او صحابو ته وایي چې څه در سره یې راوړی چې یو ځای وخورو او کړی ده دا صفیې بیبي وه خیبر جنګ له چې تللی و نو صفیه ورسره شو د دې خاوند مړ شو او د حضور پاک په ملکیت کې راغله نو چې پاکه شوه ځکه چې وینځه واده شوي یو میاشت پس په خاوند بیا نږدې کېږي نو په لاره یو ځای دی اوس ورته سلسوه وایي او هغه وخت کې ورته بیا صحابه وایي نو حضور پاک هلته کې صحابه ورته وایي درستخان یې ویړ کړه وایي چې چا سره سی راوړی نو چا کجور راوړی چا دغه راوړل پیو غوړي چې چا سره سو راوړل او دغه د هغه ولیمه شوه که سړی غریب او دوستانو ته وایي هلکه راوړی چې ولیمه وکړو نو هم خیر دی د ولیمې دپاره ګډ چیرلی ضروري نه دی ستا که یو ډوډۍ توفیق دې وکړه یو ډوډۍ مې ګلې چاله ورکړه وایي دا مې ولیمه شوه وله مرابع کې یو ځای کېدو ته وایي نو دا شکرانه ده دغه نعمت چې د واده په ذریعه خدای ته تا ته درکړه ولیمه د واده نه پس سنتي دا مخکې هسې خیرات دی نو چې واده دې وکړو او ښځه دې راوسته او شپه دې تېره کړه نو سهار له ولیمه وکړه ښځه به هم د خوشحالۍ نه خبر شي او دا مخکې بعضې علاقو کې مخکې ډوډۍ وي نو ناوې د شپې راولي نو سهار له چې ګوري دا لوښي او لرګي ټول روان وي جاړ پراتې وروجې غورځېدلي نو هغه عاجزه ښځه وایي داسې په روان پر واوړېدم د سنتو تابعداري ښه ده ولیمه د واده نه پس کوئ واده مختصر کسان لاړ شي نه راولئ او سهار له چې څومره دعوت هم کېږي د خپل وس مطابق هغه وکړي یو سړی ښځې سره ملاستي په رمضان کې خو انزال یې ونه شو نو روژه نه ماتېږي چاویز نابینا حافظ درس کومه او تنخواه لم 100 روپۍ یا 1500 او پیسې را سره جمع شوي دي خو د کور د جوړولو اراده مې ده نو چې کور په ضروریاتو کې داخل دی چې کور جوړی زکات در باندې نشته واده په ضروریاتو کې داخل دی خراس کاک او جامې 3 جوړو پورې دا په ضروریاتو کې داخل دی د دې نه چې زیاتی وي نو زکات پې ورکوي دې پورې دا ستا ضرورت دی خپل خو د بې کوره سړي دپاره اوس د قبرونو په شریعت کې نشته قبرونو باندې خلک میلې کوي د دواړو جهانو سردار صاف صاف ویلي دي وی هسې نه چې زما د قبر نه میله جوړه نه کړي لا تجعلوا قبري عیده زما د قبر نه میله جوړه نه کړي نو قبرونو عرس کول دا په شریعت کې نشته او دا بیا هلته ووینئ ناروا کېږي ښځې سړي نه مونځ یادي نه اودس یادي او غلافونه اچوي غلاف چا فقیر له ورکړه چې جامې پې جوړې کړي او سجدې کوي قبرونو ته او ډېر تې تاویږي
او ډېر پنجاب کې ووینئ ډول سورنا ورسره وایي. نو خدای ته نږدې کېدل او د اولیاو کرامو عزت دا نه دی چې ته ورته ډول سورنا ووایې. او ډېر داسې خلک دی چې چرسونه څکي هلته. نو زیارتونه د چرسونو او د غلاګانو اډې کړي او داسې خلک چې د شپې غلاګانې کوي ډاکې کوي، خو په زیارتونو د ملنګۍ په نوم یې د حکومت نه هم ځان بچ کړي او د عوامو نه. نو اکثر زیارتونه خو د عبرت ځای دی چې ته لاړ شې هغه ته دعا وکړې، ځان ته دعا وکړې. هغې نه میله جوړول لکه دا ښځو چې میله کوي یا پنجاب کې، دا په شریعت کې بند دي. که چا د ګیرې خاوند ته د ټوخو په غره سپک وکتل نو ښه نه ده. شیخ وینا څه سپکه خبره نه ده. شیخ خو عالم ته هم وایي، شیخ مشر ته هم وایي، شیخ بوډا سړي ته هم وایي، خو که په سپکاوي په غرض وینا نه ده. د یو مسلمان سپکه دا قرآن شریف کې بنده ده. یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکون خیرا منهم. ای مسلمانانو یو قوم د بل قوم پورې ټوکې نه کوي، کیدای شي چې هغه د خدای په نزد د دوی نه غوره نه د سړي ټوکې کوي نه د ښځې ټوکې کوي. سپک کتل مسلمان ته ښه نه دی. ټیک ده که بد عملي کوي ما بد عملی ته سپک ګوره، خو مسلمان ته به سپک نه ګورئ. کیدای شي چې خدای پاک پکې داسې صفات پیدا کړي چې زما او ستا نه ښي. دا که یو کور کې مړی شوي نو اصل مسله خو ده چې دا کور خاوند له د ګاونډیان راوړي ډوډۍ. دا د دواړو جهانو د سردار حکم دی. حضرت جعفر طیار په جنگ موته کې شهید شو، خبرې راغی، بال بچي جړل، ښځې جړل. حضور پاک صحابو ته وایي اصنعوا لآل جعفر فانه جاءه ما یشغلهم. دوی دپاره څه تاسو راوړئ. نو هغه باندې د څوک میلمانه کېږي نه. ټیک ده که د مړي خاوند د خپل طرفه یو خیرات کوي، خو د محلې خلکو له نه، ځکه بیا یې رواج جوړېږي. یو دیګ یې پوخ که چېرته یتیم خانې لی ولېږه، یو مدرسې لی ولېږه، نه پکې ورځ مقرره نو خیرات بند نه دی په شریعت کې. میلمستیا بنده ده چې خلک راځي او د مړي خاوند د کوره چې مړی شوی د عمر کړه میلمستیا وي، نو دا ښه نه ده. نو خیرات کې پابندي نشته. بعضې علاقو کې خلک میلمستیا کوي. که د مردان د علاقو ته لاړی دی بانډو ته نو هلته ما لیدل دي په خپله، یا بعضې دیر وغیره کې چې د مړي جنازه علیم چتی چې کور خاوند ته وایي دیګ باندې کړه چې ټنګ یې واوري، او د هغه رشته داران د هغه په سر د هندونه د دکاندار نه قرض سودا راوړي، او په ساهو کې وله ښه څاروي ګوري هغه حلال کړي. وایي چېرته ډېره موده پس در باندې 50 کاله پس در باندې مړی راغلی دی، ځان ټینګ که ورته. نو دا کار ښه نه دی. میلمستیا یا د کلي خلک چې ورته پنګ کیني یا جنازې له لار چې دوباره راشي کیني ورته په کټونو کې ډوډۍ وله تیاره کړي، دا ښه کار نه دی. او که یو سړی خپل خیرات کړي نه ترې څوک خبر کړي، پلار پسې مور پسې چاله ورولېږي خیر دی، خو میلمستیا بند نه دی، رواج بند. را جمع کېدل ورته ښه نه دی. چاوی ما یو رکعت مثلا څلور رکعتو کې لاندې کې امام سره، نو دا رستي چې 3 رکعته کوم دا به څنګه کوم؟ داسې هم کولی شي چې 2 رکعتو کې قاعده وکړي او یو رکعت د پاسه دا 2 به ډک وکړي او رستې به تش وکړي، ځکه تا د امام سره تش رکعت لاندې کړی دی، نو ستا په ذمه یو تش پاتې دی او 2 به ډک. دا هم روا ده چې یو رکعت وکړي او قاعده وکړي او بیا 2 رکعته وکړي، هغه به بیا پوره ډک کړي. چاوی جیش محمد مولانا مسعود اظهر صاحب جوړ کړی دی، فواید یې څه دي او نقصانات یې څه دي. دا لویه خبره ده. د ملک د ازادۍ دپاره کوشش کول یا د کشمیر د مسلمانانو مظلومانو دپاره امداد کول دا ښه خبره ده.
چاوی دا مونږ اورېدلي چې پیغمبران 1,40,000 زیاتو کم دی، خو قرآن شریف کې د 15 ذکر دی. دا اول قرآن شریف د قصو د تاریخ کتاب نه دی، دا پیغمبرانو ذکر دی د عبرت دپاره کړی دی، د مثال په شکل. نو عبرت او مثال چې څوک چاته بیانوي نو هغومره بیانوي چې هغوی پې پوهي او خبرې دی. قرآن شریف کې د هغه پیغمبرانو ذکر دی چې عربو ته معلوم او د عربو په لاره، ځکه قرآن شریف عربي ژبه ده او عربو سره خطاب کوي. اول مسلمانان عرب دي، عربو به دین خور کړی دی. د امریکې، د جاپان، د چین د پیغمبرانو ذکر نشته. هغه پیغمبران چې عرب په لارو کې په بیت المقدس کې په شام کې په یمن کې، نو خدای وایي انهما لبامام مبین. دو پیغمبرانو ذکر کوي او د قومونو وي دا ستاسو په لاره پراته دي. قوم عاد داسې دی، قوم ثمود داسې دی. نو 15 پیغمبران عربو ته معلوم و د هغوی په علاقو کې، نو خدای د هغوی به ذکر کړی دی. او چې کوم د هغوی علاقو نه بار و نه پېژندل نه نوم اورېدلی دی، د هغوی ذکر یې نه دی کړی. او قرآن شریف کې پخپله خدای وایي زمونږ پیغمبر ته منهم من قصصنا علیک و منهم من لم نقصص علیک وکلم الله موسی تکلیما. د بعضې پیغمبرانو ما تا ته ذکر کړی دی او د بعضو مې ذکر نه دی کړی. او موسی علیه السلام سره خدای خبرې کړي. درود شریف وایه. دعا کې چې خدای د شیشان مسلمانانو له فتح ورکړي او روسیان خدای هلاک او تباه کړي، د کشمیر مسلمانانو له فتح او عزت ورکړي، او هندوستان، یهودیان، هندوان، عیسایان دا خدای په خپل کور کې په غم مبتلا کړي او مسلمانان د دوی د شر نه او فتنو نه محفوظ وساتي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره